السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې جوړ او خوشحاله برته یاست او د صحت جامې به مو فتن وي. زه یم ستاسې ورور ستاسو ملګری خالد احمد. نن یو ځل بیا د یوه ښکلي ویډیو دپاره ستاسې حضور کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېر زبردست او اسانه لاره ښیم چې څنګه کولی شو چې د خپل یوټوب چینل وریفای کړو. ډېره اسانه او زبردسته لاره ده. د دې دپاره به تاسو اول خپل کروم براوزر ته راځئ. خپل کروم براوزر ته چې راغئ ګوره دلته به خپل کروم براوزر ته راشئ. کروم براوزر ته چې راغئ نو دلته به بیا په دغه ګوره دلته په دغه درې ټکو باندې کلیک وکړئ. په دغه درې ټکي کې تاسې ونیئ په دې چې کلیک وکړئ دلته به راشئ ګوره دلته به انتخاب کړئ ډیسکټاپ سایټ. په دغه ډیسکټاپ سایټ باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړئ ګوره دلته به تاسو ډیسکټاپ سایټ فعاله شي. نو اوس به خپل یوټوب ته راسئ. یوټوب ته چې راغئ ګوره دا ګوره یوټوب اوس خلاصو. بیا به تاسو دلته راسئ خپل چینل ته به راسئ. ګوره دلته خپل چینل ته چې راغئ مای چینل به وکېږئ. یوټوب سټوډیو به وکېږئ. ګوره دا یوټوب سټوډیو ته به راسئ. ګوره دلته به دغه کریټ سټوډیو باندې کلیک ووهئ. په کریټ سټوډیو چې کله کلیک ووهئ تاسو ته یو بله صفحه راوړي. ګوره به د کریټ سټوډیو باندې کلیک ووهئ. کریټ سټوډیو چې مو کله کلیک ووهئ نو دلته به تاسو ته یو بله صفحه راسي. د هغې دپاره به تاسو راسئ خپل چینل باندې به کلیک ووهئ. ګوره دلته لیکلي دي چینل. که تاسو وینئ په دغه چینل باندې به کلیک ووهئ. دغه چینل باندې به کلیک ووهئ. کلیک ووهئ نو دلته به تاسو راسئ دغه سټیټس فیوچر ته به راسئ. ګوره که تاسو یې وینئ دغه سټیټیو اینډ فیوچرز په دغه ځای باندې به کلیک ووهئ. په دغه ځای باندې چې مو کله کلیک ووهئ نو دلته به تاسو ته یو بله صفحه راوړئ. ګوره دلته به تاسو سیده د ویریفای اپشن ووینئ. ګوره دا ویریفای اپشن دی. نو دغه ویریفای اپشن باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک ووهئ نو دلته به تاسو ته وایي کانټري انتخاب کړئ. کانټري چې موږ کړه وایي تاسو ته چې موږ کوم وریفای میسیج راسو هغه باید په کال په زنګ په ډول وي که د میسیج په ډول. تاسې ورته نه د میسیج په ډول وي نو دا میسیج انتخاب کړئ. ورته میسیج انتخاب کړئ. دلته وایي انټر یور فون نمبر. غواړئ چې وریفای کوډ ته راسي هغه تلیفون شماره دې راکړه. نو هغه زه د خپل د تلیفون شماره ورکوم. ګوره دغه زما د تلیفون شمیره ده. ګوره دا تلیفون شمیره چې مو ورکړه نو دلته به سیده راسئ په سبمیټ باندې به کلیک ووهئ. په سبمیټ چې مو کله کلیک ووهئ نو تاسو ته به دلته یو بله صفحه خلاص شي. انټر یور کوډ. کوډ چې ته همدغه نمبر ته موږ واستوئ هغه دلته داخل کړه. نو زه هغه کوډ داخلوم. ګوره هغه کوډ په دې شکل دی 401 دا. بیا به هم په دغه سبمیټ بټن باندې کلیک ووهئ. په دغه سبمیټ بټن چې مو کله کلیک ووهئ نو دلته به تاسو ته یو بله صفحه راوړي. ګوره دلته وایي کانټینیو. وایي کانګریچولیشن یور یوټوب اکاونټ ناو ویریفایډ. خپل تاسو د یوټوب اکاونټ ویریفای شو. نو په کانټینیو باندې به کلیک ووهئ. ګوره اوس تاسو د یوټوب اکاونټ چې دی هغه ګوره ویریفای شو. نو یو ځل بیا هم درته وایم که چیرې چا زموږ خپل وطن ګل وطن یوټوب چینل نه یې سبسکرایب کړی همداوسې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووایئ چې داسې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته ټول مخکې راورسېږي. او که چیرې ویډیو مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ چې نور دوستان هم ترې استفاده وکړي. نور مو په الله تعالی سپارم.